قضاوت. یو شتمن و یو کساب و په بازار کې اوسېدله له پخوا په یوه ښار کې. دنیادارو ډېرې پیسې وې جمع کړې، څه ګټلې څه له پلار په میراث وړې. نه زامن وه نه یې وروڼه نه خپلوان وه، نه تربرونه نه ملګري اشنایان وه. چې له مور څخه یې کډ و زېږېدلی، بس همداسې یکتنها و اوسېدلی. نه یې چا ته دروازه وه پرانیستلې، نه یې چا وه مېلمستیا پر کور خوړلې. نه یې چا ته ورکوله خیراتونه، نه ملا یې وه اخیستي زکاتونه. او په ښار کې چې کساب و ډېر خیرمن و، ترې خوشحاله هر غریب او هر نیستمن و. چې په ښار کې نږدې لرې کسابان وه، دې کساب ته له یوه سره حیران وه. شپږ اووه به یې غوایي حلالوله، لس پنځلس یې پسونه خرڅوله. چې دوکان ته یې هر څه غوښې راتللې، تر ماپښین پورې به ټولې خرڅېدلې. د غریبو خلکو ډلې وې راتللې، له کساب څخه یې مفتې غوښې وړلې. څوک پوه نه سول کساب څومره دنیادار دی، دا پیسې کوي له کومه څه یې کار دی. په شتمن پورې دا خپله دنیا اور و، که کوڅه وه که بازار ورته پیغور و. هر سړي ورته ویله په زړه سخته، دا دنیا او هستي څه کوي بدبخته. په خیراتي پیسې ولې نه زړه کېږي، په رسمونو دې زړه ولې نه سوځېږي. نه پر وږي نه پر رنځور دې زړه خوږېږي، ته به ولاړ سې دا دنیا به هلته پاتېږي. کساب وګوره چې څومره غیرتمند دی، دوکاندار دی هسې نه دی چې شتمن دی. په ماړه د محل کونډې یتیمان دي، په دعا ورته رنځور او غریبان دي. ده به هر چا ته ویل ولاړ سئ کساب ته، زه روزګار نه یم د هر سړي حساب ته. که دنیا که شتمني ده هر څه زما دي، هسې نه ده چې د ظلم یا د غلا دي. یو وخت راغی چې شتمن پرېوت رنځور سو، لکه شمع ننېدی ډېر په ضرور سو. طبیبان یې په درملو سوله ستړي، تارونار سو رنګ یې ژړ لکه د مړي. په ټول ښار کې یې چا ونه کړه پوښتنه، میاشت او دوې وروسته یې روغ والوت له تنه. نه یې څوک ورسره ولاړی هدیرې ته، نه ملا یې سو حاضر و جنازې ته. نه یې چا مړی اوچت کړ له ښاریانو، تر له حده پورې یوړ مزدورانو. نه په رنځ نه په یې مرګ څوک په ژړا سول، نه لاسونه ورته پورته په دعا سول. په سبا چې غریبان راغلل بازار ته، خپل کساب ته د ګلونو دوکاندار ته. کساب غوښې د بازار په نرخ تللې، پر غریب یې د شتمن په څېر پلورلې. اموخته چې په وړیا غوښو خواران وه، د کساب نوي سلوک لره حیران وه. هر چا وکړه له کساب څخه سوالونه، یو دم څرنګه بدل دې کړل نرخونه. تا نسمونو ته وړیا غوښې ویشلې، تا کلونه وږې ګېډې مړولې. نن پیسې غواړې له خوار او له بډایه، تا څه سور دی موږ ته ژر حقیقت وایه. کساب وویل پیسې چې یې شیندلې، د نیستمنو یې چې ګېډې مړولې. چې سترخوان یې په کلو غوړولی، هغه لوی سخي پرون خاورو ته تللی. قضاوت پر انسانانو څومره ګران دی، تور په چا پورې کول څومره آسان دی. هلته قدر د شتمن سړي ښکاره سو، چې رو له تنه ولاړی.